الله درته ویلي، رسول الله درته ویلي دي. که ستاسو خاوندان تاسو د داسې یو عمل او د کار کولو ته اړباسي چې د هغې په کړنه باندې الله او د الله رسول خفه کیږي، بیا د خاوند اطاعت په تاسو باندې نشته او نه هغه دا حق په تاسو باندې لري. د بخاري حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتعمت شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أسأل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات. أم المؤمنين حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د انصارو یوه زنانه خپله لور واده کړه، نو د هغې پیغلې او د هغې نجنۍ ویښته وتل. دا ښځه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغله او وی فرمایل ای د الله رسوله، ما خو مې دا لور ورکړه خو اوس یې د سر نه ویښته وځي. او بیا یې پوښتنه وکړه چې د دې ښځې خاوند ما ته وایي چې د دې په ویښتو کې ته نور ویښته ولګوه، دا ما ته جایز دی که نه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي نه، ویښته لګولو ښځو باندې د الله رب العزت له طرفه لعنت شوی دی. نو ګورئ خویندو، خاوند ښځه دې ته اړباسي چې هغه نور ویښته ولګوي، اما په دې کار باندې الله ناراضه کیږي، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې حق نه لري خاوند په دې خبره باندې چې ښځې ته ووایي چې ته په خپل سر کې ویښته ولګوه. نو اوس هم خورې که ستا خاوند تا دې ته اړباسي چې د خپل سر ویښته قینچي کړه، ته د خپل خاوند خبره مه منه. که ستا خاوند تا دې ته اړباسي چې خپلې وریځې نری کړه، وریځې وښکه، ستا خاوند په تا باندې حق نه لري، خبرې مه منه. او که ستا خاوند دا تا ته وایي چې ته داسې جامې واغونده چې نارینه یې اغوندي په اصطلاح برڅکي، نو هم خاوند په تا باندې حق نه لري او ته یې خبره مه منه. همدارنګه د بخاري حدیث ده. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل اوریدل او منل په مسلمان بنده لازم دی په خوښو او ناخوښو ټولو کارونو کې، څو پورې چې ورته د ګناه حکم نه وي شوی. کله چې ورته د ګناه حکم وشو نو بیا پکې نه اوریدل شته او نه منل شته. همدارنګه د مشکات حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. د الله پاک د نافرمانی په کار کې د مخلوق منل جائز نه دی، که خاوند وي، که پیر وي او که استاذ وي. نو خویندو، په تاسو باندې د خاوند اطاعت لازم دی، خو په هغو کارونو کې چې د شرع موافق وي. که د شرع خلاف وي، هلته د خاوند د خبرې منل بیا په تا باندې نشته. اکثر دا فسادونه په واده کې مخ کېږي. د هغې پیغلې چې واده دی هغه ځان ته فرمایشونه لري، او د هغه ځوان چې واده دی هغه ځان ته فرمایشونه لري، او هغه فرمایشونه داسې فرمایشونه او داسې وړاندیزونه دي چې د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب دي. خو خور هغه هم مني، هغه ځوان هم مني، د الله حکمونه شاته غورځوي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عنه دی. عن انس رضی الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په درې کسانو باندې لعنت ویلی. یو هغه امام چې د یو قوم امامتی کوي او هغه مقتدیان تی ناراضه وي. دا مقتدیان هم چې تی خفه دي د دې وجې نه چې